زه خو وایم چې دا زړه درته ډالۍ کم ګلاب درکمه غربت زپلي کامه که د څو روټو اوړه درته ډالۍ کم. جناب صدر صاحب، ټول میلمانه او د بخشالي او خوشه علاقو غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. د جنید او اجاز مننه او داد هم ورته چې دي دومره ښکلی پروګرام جوړ کړو، د دومره لرې لرې نه شاعران نه وغوښتل. یقینا چې خلک خوشحالي لمانځي په رنګ رنګ طریقو باندې، څوک پکې ډول سورنا کوي، څوک پکې اجراګان راولي، څوک ډمان. خو مثال چې داسې یو پروګرام جوړ شي نو دا ښه خبره ده. نو زه بس صرف مشران به خبرې کوي، شعرونه به ووایم چې کو غم غلطۍ چېرته کیسې ولوله، کو غم غلطۍ چېرته کیسې ولوله، لا زیاتوي د زړګي غم شاعري. کو غم غلطۍ چېرته کیسې ولوله، لا زیاتوي د زړګي غم شاعري. د یار په حسن می کتاب لیکلی، اوس به لیکم د یار په چم شاعري. اسان نه ده د زړه وینې څکل دي، عمر به ډېر کړي درله کم شاعري. اسان نه ده د زړه وینې څکل دي، عمر به ډېر کړي درله کم شاعري. پیره د خپل غزل ساختونه، پیره د خپل غزل ساختونه راکړه چې زه په لپو لپو سکم شاعري. دغه دوه شعره چې ترې ساتو امید هغه ظالم مو ښه وسېږي، چې ترې ساتو امید هغه ظالم مو ښه وسېږي. داسې څوک نشته چې په مونږ باندې زړه وسېږي، چې ترې ساتو امید هغه ظالم مو ښه وسېږي. داسې څوک نشته چې په مونږ باندې زړه وسېږي. او خپل کور خو څه کوې چې د خدای کور کې مې هم نه پرېږدي، خپل کور خو څه کوې چې د خدای کور کې مې هم نه پرېږدي. خدای خبر څوک راشي زما جومات حجره وسېږي. او دغه روماني غزل دی مسلسل چې دوه سترګې او تور باڼه زلمیه، دوه سترګې او تور باڼه هی لګوي اور باڼه، کار به چاله وګوري مه وهه په زور باڼه. دوه سترګې او تور باڼه هی لګوي اور باڼه، کار به چاله وګوري مه وهه په زور باڼه. مورې څومره ښکلي دي ستا د دې انګور باڼه، مورې څومره ښکلي دي ستا د دې انګور باڼه. دا باڼه دې بس نه دي دې پسې لږ نور باڼه، دا باڼه دې بس نه دي دې پسې لږ نور باڼه. بیا دیدن لرا نشي یاره داسې سپور باڼه، بیا دیدن لرا نشي یاره داسې سپور باڼه. ستا ماتو بنګړو په شان یاره کوي شور باڼه، ستا ماتو بنګړو په شان یاره کوي شور باڼه. داد ورکړه یو زیر لټول ستا یې کور په کور باڼه. دغه درې شعره بیا اجازت غواړم چې په ناز رازه، په ناز رازه اوسېزه رقیبان د چا د کسته، په ناز رازه اوسېزه رقیبان د چا د کسته. ګرځوم به لاس نیولی خپل جانان د چا د کسته، دا نه چې ترې یړېږم مننه. په ناز رازه اوسېزه رقیبان د چا د کسته، ګرځوم به لاس نیولی خپل جانان د چا د کسته. او دا نه چې ترې یړېږم زه یې هسې قدر کومه، دا نه چې ترې یړېږم زه یې هسې قدر کومه. پیریانو سره وایم ماماګان د چا د کسته. او دغه شعر ویمه دا مفتي صاحب نه پټکې کوز کړې وه، مفتي معاذ نه مجیبه. 15 وخته منځونه تهجد سره د نفلو، 15 وخته منځونه تهجد سره د نفلو. ټپه به هم کوم په یا قربان د چا د کسته. والسلام.